د افغانستان د اسلامي امارت وزیر صاحبانو او والي صاحبانو او علماء کرامو او نور مشرانو او د رسنۍ استازو او ټولو موجوده مجاهدینو انجینرانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله ده چې ورځنۍ چارې به مو ښې او روانې وي او په خپلو چارو کې موفق یاست. اسلامي امارت د نورو له احتیاط څخه د خلاصولو او د صنعتي او اقتصادي افغانستان د ودانولو کلک عزم کړی او له دې پاکې خاورې او غیور ولس سره ژمنه لري چې پر ځان د هېواد د اتکا په لاره کې به هر ډول هلې ځلې کوي او له ټولو شته امکاناتو به کار اخلي. دا چې برېښنا زموږ د هېواد یو مبرم ضرورت دی، اسلامي امارت د ډېرو بنسټیزو کارونو په پرتله اولویت ورکړي او له پانګوالو یې غوښتنه کړې چې په دغه سکتور کې سرمایه ګذاري وکړي. همدې ضرورت ته په کتلو اسلامي امارت پرېکړه وکړه چې له ترکمنستان څخه د راتلونکي برېښنا د پروژې د پاتې چارو د بشپړولو لپاره له شبرغان څخه تر الوان دښته پورې د دغې پروژې قرارداد له افغان انویسټ شرکت سره وکړي او له الوان دښت څخه د کابل تر ارغندۍ پورې د دې پروژې د پاتې چارو قرارداد له وفي بهرام شرکت سره ترسره کړي. په دې سره به هېواد ته په 500 کیلو ولټه لین کې د سلګونو میګاواټه برېښنا د انتقال زمینه برابره شي او له کابل څخه د هېواد جنوبي ولایتونو ته د غځېدلو مزو له لارې به د برېښنا انتقال تامین کړي چې افغانستان به یوازې د وارداتي برېښنا د قیمتونو په ترڅ کې په کلني ډول له 200 میلیونه ډالره زیات بچت ولري. د دې پروژې په وصل سره چې د هېواد کومه صنعتي او اقتصادي پایه څرخي او د هېوادوالو لپاره د کاري زمینې په برابرولو کې چې کوم رول لري د هغو محاسبات بیل دي. اسلامي امارت هڅه کوي چې د خودکفایي په موخه په کور دننه برېښنا تولید کړي. ځکه دا امید موږ سره پیدا سو الحمدلله چې تجاران وړونه او صنعتکاران وړونه کوشش کوي د برېښنا د ظرفیت د کچې لوړولو دپاره، یعنې یقینا زموږ اولنی ضرورت برېښنا ده. داسې نه لکه اوس چې تقریبا په شواروز کې 2 ساعته برېښنا یو بیچاره لري، خو مثلا دغه د پره د شواروز لا جنیاش هغه به نو زه نه وایم ځکه حمزه صاحب محترم ناست دی، شاید داسې اعمال به سوي، خو دا ولس دی پر موږ حق لري، باید موږ کوشش وکړو چې پره هغه څه ورته ورکړو چې د دوی ضرورت دی. ما خو لکه څنګه چې کمینزاده صاحب څه اشاره وکړله په روسته کال موږ په یو خبره کې بیا ما دا ورته ویله چې کومې ادارې دي د هغو څخه ته دا برېښنا 2 ساعته اندازه باندې کاټ کړه، د خپلو صنعتکارانو وړونو چې کومې فابریکې دي هغه په چالان کړه. نو خو دوی تر یو وخته زما خیال دوام ورکوي، خو بیا هم مشکلات وپکښې کې. نو د ټولو مشرانو مسؤلینو او د ټولو صنعتکارانو تجارانو وړونو څخه د پانګولو او سرمایه ګذاري کارانو وړونو څخه مو هیله دا ده چې په اخلاص باندې هر سړی و خپل مسؤلیت ته متوجه شي او جدي کوشش په دې وکړو چې د خپل ملت د دې مظلوم او د دې غریب او د دې فقیر ولس دپاره هغه څه برابر کړو چې د بل ملک ته لاس په لاس نشي چې مثلا د فقر لاس مو نیولی
او کوشش وکړو چې پر خپل ځان باندې خودکفا سو، خپل ملک مو خپله په خپل ځان باندې خودکفا شي. نور خو آخري خبرې ټوله الحمدلله مشرانو کړي دي. ولس ته ډاډ ورکوو انشاءالله دا کم چې زه برای کم ځای کې موږ شپه وه سهار چې موږ را روانېدلو تقریبا یو کمیسیون و چې هغه د وزارتو د معاونینو څخه تشکیل سوی و. هغه د دې دپاره چې بعضو تجارانو وړونو کله کله به موږ ته یو شکایت کوه چې پر بنادیرو کې زموږ ډېرې ستونزې شته. نو بیا موږ راولاړ شو دغه کمیټه د دغه شپږو کوه وزیران یعنې په حیث د معاونینو هغه هم دولت ته راغله. دا غرض مې دا دی چې الحمدلله امارات که مشر دی که کشر دی که رئیس دی ټول د دې ولسو د دې ملت په غم و په فکر کې دي. نو خدای پاک چې موږ تاسو ته ټولو ته توفیق راکړي چې لا ښه طرح توجه او دې کار ته لا ښه خپل اخلاص او نیتونه برابر کړو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.